او یو ځکه بیا روان لاران ورکه شو وی کارغه راونه کې کېناستو امیر صاحب سره خبرې شروع کی امیر صاحب چې اوس د مخې کفر ته ګوره امیر صاحب چې شور مکوې دا خو دې فرشته را لېږلې ده کارغه ته فرشته ویله کافر شو که کافر نه شو دا فرشته د کارغه په شکل کې را دي شرمېدلې دا دومره د لګان هم دي بیا نو بیا وی بس هغه امیر صاحب چې بس راځي وی کارغه مخکې مونږ ورپسې وی چې وکړه وی روډ مخې ته ورووته وی لاره پیدا شو خبره باندې پیږي کنه زمونږ یو ملګری ورسره تللی و هغه ویل وی ماسخوتن بجې شو وی هغه امیر به آواز وکړو چې هلکه چاته که باد ورغلي جومات کې باد پرېږدي د خدای په لار کې راوتي اجازت دی درته وی دا جومات کې به درز و دروز او وی دلایل به دا وي چې دا خدای تعالی یو فرشته پیدا کوي دې کفر ته ګوره ښه وی تبلیغیانو سره ولې وراني داسې خرافات وایي که نه وی فرشته راشي دا باد په خوله کې نیسي وی دا جومات کې نه ځي وی دا فرشته په خوله کې نیسي او فرشته ځي او بار دا باد پرېږدي او هغه فرشته بیا مړه شي بیا چې دویم ځل باد سوکه شي بله فرشته ورته الله پیدا کړي ملګری چرسي غوندې وي زه ورته غوسه شم چې دلګانو تاسو خو بله فرشتې وجلي دي زه خو تاسو سره اړو ګرځم نه تاسو خو بله فرشتې مړې کړي دي نو دا داسې قوم دی دا داسې قوم دی هغه ډم پکې و اډم او زموږ جومات ته نن راغلي تبلیغیان دي په خدای او رسول ګران دي وایي څه بکواس کوي که نه نو دا زموږ جومات ته نن راغلي خوراکیان دي ټیپر او لوګان دي راځه ورپسې دا هغه خلک دي یو آسان الفاظو کې به تاسو پوهېږم تاسو هر امی خپل زړه ته سوچ وکئ چې یو سړی د دین کار کوي تاسو امین د دین د کار نه خلک منې کوئ جواب راکړئ منې کوئ دا ستاسو ایمان او ضمیر او فکر دا قبلوي چې د دین نه خلک منې کوي نو بیا هم زموږ په استادانو دومره بېکاره عقیده ده چې تاسو امیان د دین نه خلک نه منې کوئ او دا کم استادان چې امیان تبلیغیان جومات کې نه پرېږدي تاسو وایي چې تبلیغ منکرین دی ولې دا د دین دشمنان دي چې دین ته خلک نه پرېږدي په ځان خو مو دا یقین نه دی چې مونږ خو دین نه خلک نه منې کوو نو بیا دا استاد دومره بېدینه سړی شو چې د دین نه خلک منې کوي خو ته به پته یي که نه تا ته به هغه جال معلوم نه وي چې د مانځه په بانه رسته څه دي بهرحال مخکې نظم بیا به خلک وایي چې لږ تیز لاړې عرض مې دا کوو احیاء علوم الدین کې امام غزالی رحمت الله علیه دا فتوا ذکر کړې ده باب الاعتکاف دا فتوا اورئ دا ډېره عجیبه ده ښه هغه وایي وی په کم جومات کې چې یو امام په اعتکاف باندې ناست وي او د دې منبر په خوا کې یو امي تبلیغي ودرېږي امي تبلیغ کوي نو امي سړي دپاره تبلیغ کول خو ناروا او د ملا معتکف په جومات کې ناست دی امي تبلیغي د تبلیغ نه منع نه کا امام غزالی رحمت الله علیه علوم کې فتوا ورکوي وایي د ملا په اعتکاف کې ټکی ثواب هم نشته د دې ملا په اعتکاف کې ټکی ثواب یې نشته وایي ځکه چې د اعتکاف ته ناست دی او د ده سره خوا کې په جومات کې ناروا کار کېږي چې د امي تبلیغ دی او د دا ناروا د جومات نه منې نه کړه د ده په دې شیخۍ کې اجر نشته الہ العالمین په اعتکاف اجر نه ورکوي داشان تفسیر قرطبی دویم جلد دی کریمہ په تفسیر کې ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منها ومثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدیر دا دی تفسیر او مصنف ابن ابي شيبه دا حدیث کتاب د امام بخاری استاد لیکل دی د امام ابو زرعه الرازي استاد لیکل د امام مسلم استاد د امام نسائی استاد د امام ابي داود استاد آغا ابن ابي شيبه حدیث کتاب لیکل پوم جلد کی دا روایت ذکر کئی وای حضرت